How are you friends? Welcome back to Hope English Academy. Hope to be fine everybody. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. یو ځل بیا Hope English Academy ته راغلاست. لکه څنګه چې موږ تاسو بګنر کلاس شروع کړی و، نو نن د بګنر کلاس دوهم لیسن دوهم درس دی. په اولینی درس کې موږ تاسو پر A او B حروف باندې څو لغاتونه جوړ کړي وو، تر څو پورې زموږ او ستاسو د انګلیسي ویل، د انګلیسي املا او د انګلیسي لیک ښایسته سي. نو نن به د انګلیسي څخه د انګلیسي د حروفو څخه دوه نور حروف راخلو چې C او D دی. پر دغه حروفو باندې به موږ تاسو څو لغاتونه جوړو، تر څو پورې موږ تاسو د انګلیسي په ویلو یعنې په ریډینګ، سپیلینګ او رایټینګ باندې کار وکړو. نو که چیرته زموږ پر یوټیوب چینل باندې نوي یاست، موږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، او که چیرته فیسبوک کاروئ نو زموږ فیسبوک پاڼه هم در سره فالو کړئ، او که دا څنګ کې کوم ګروپ دی کولی سي دا هم در سره جوین کړئ، او خپل نظر مو خپل کمنټ مو زموږ سره شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو د ریډینګ په اړه باندې غږیږو. نو یو لیسن زموږ تاسو د املا په اړه باندې وي، بل به د ریډینګ په اړه باندې وي. نو موږ تاسو که چیرته وغواړو چې یو لغت ولیکو او په اول سر کې C راسي، په لغت چې موږ تاسو ولیکو نو دا څنګه ویل کیږي. اول به راس موږ تاسو ویلو چې د C نه بعد هر کله چې E وي، I وي او وای حرف وي، دغه درې اول حرف وي، نو دغه C بیا د C اواز ورکوي، یعنې د س اواز ورکوي. خو بغیر له دغو حروفو نه که چېرته بل حرف ورسره راغلی وي بیا د ک اواز ورکوي، د کاف اواز ورکوي. نو زه که چېرته دغه دوه حروف راواخلم، له دغه دوه نه مثلا جوړیږي، موږ تاسې ویلي وي چې او د آ اواز هم ورکوي. نو دلته د آ اواز ورکوي، دلته به زه لیکم کا. دا دوه حروف مې راواخیستل. بیا ری د چې شي آر د چې شي اواز ورکوي، د ری په شان اواز ورکوي. دلته ری لیکم. این موږ تاسو ویلو چې د نون اواز ورکوي، نو دلته زه نون ورسره لیکم. او په څنګ کې چې کارنر این سی دی د نون اواز ورکه، نو دا ای سی ده دا د زبر اواز ورکوي، او په ځینو ځایونو کې د زیر اواز هم ورکوي. صحیح دی. نو په دې ځای کې د زبر اواز ورکوي کارنر، او په دې ځای کې بیا زید چې دی د جمع کېدو لپاره د زی اواز ورکوي کارنرز. نو دا که اوس موږ تاسې مکمل ووایو چې شي راځي، ګوره د کاسو د ری اواز د نرز. همداسې په پښتو کې موږ تاسې هم کارنرز ترېنه جوړولی سو. کوم حرف راغلی او دغه حرف بیا د چې شي اواز ورکوي. په املا کې هم دغه رقم، په ریډینګ کې هم دغه رقم، یعنې هیڅ کوم داسې سخت نه دی دا چېرته موږ تاسې لغونې فکر ورباندې وکوو. نو راځي دلته یو بل لغت لیکم چې هغه کې هم په اول سر کې C راسي. زه لیکم مثلا داسې یو لغت لیکم، وروسته بیا وایو. اوس دلته که زه دغه درې حرفه مثلا راواخلم، دا چې شي راځي، یا څلور حرفه مثلا راواخلم، دا چې شي راځي کنګ. نو له هغه نه بعد کوم حرف چې راځي ادامه یې ورپسې لیکم. راچو موږ تاسې ویلي وو چې هر کله ټي یو راسي هغه بیا د چې شي اواز ورکوي، د چې حروف. نو که دغه ترکیبي حروف تاسې نه ویلي، کولی سئ په زیرو کلاس کې تاسې وګورئ. دغه موږ تاسې ویلي چې هر کله ټي آی او ان راسي دغه بیا شن ویل کېږي. نو دا کنګ سو، دا د ری اواز سو ر، او دغه رچو لیشنز. صحیح دی. کنګرچولیشنز. نو څلور حرفه درې حرفه سره یو ځای کول، په د هغو اوازونو ته فکر کول، په دغه ترتیب سره موږ تاسو کولی چې په اسانه طریقه سره هم املا زده کړو، هم ریډینګ یعنې د انګلیسي ویل زده کړو. راځئ یو بل حرف هم لیکم. C خپله د س اواز ورکوي. نو دلته که زه دغه څلور حرفه سره یو ځای کړم، د دې نه داسې اواز راځي سیټي. څه دی؟ سی چی. او دا رقم دوه حرفه نور له دې نه راخلم سین، یا درې حرفه راخلم سین. صحیح دی. ټي ای آر راخلم ټر، سینټر، سیټي سینټر. راځو اوس ډي حرف ته، چې په ډي حرف کې باید موږ تاسې څو لغاتونه جوړ کړو،
تر څو پورې زموږ او ستاسو ریډینګ املا نور هم ښه سي او کار ورباندې وکوو. ډاکټر لیکم صحیح دی. دا د ډ اواز سو، دا د کا اواز سو، دا د ټر اواز سو. نو بیا دلته د چې شي مکمل چې سره یوځای کړي د چې شي اواز ورکوي؟ ډاکټر. په دغه ترتیب سره موږ تاسو په پښتو کې لیکو. که چېرته وغواړئ چې ډاکټر زه ولیکئ نو یو ځای به هم ورکړئ او دلته به زاید ورکړئ. دا راځي ډیسلایک. ګوره د درې حروفو که یو ځای کړو سره ګوره ډیس صحیح دی. چې دی د ی یا د زیر اواز هم ورکوي. ډیسو د لایک. ایل د لام اواز ورکوي چې دی دلته خپل اواز ورکوي. کې هم د که اواز ورکوي او ای موږ تاسو ویلي وو چې په اخر د حروفو کې راسي نو دغه بیا چې شي راځي سایلنټ مخفف توری راځي. یو اخرنی حرف هم درته لیکم، نور درې حروفه په انګلیش کې درته لیکم او درې په پښتو کې درته لیکم چې هغه به تاسو که چېرته په پښتو کې وو په انګلیسي کې به له ځان سره ولیکئ او که چېرته په انګلیسي کې وو په پښتو کې به له ځان سره ولیکئ. دلته اوس زه څنګه لیکم؟ جګړې. په دغه ترتیب سره موږ تاسو کولی سو چې هر حرف، هره جمله، هر شی ولیکو. یعنې که په دغه شپږو ستورو کې 15 لیسنه 12 لیسنه راځي او 3 لیسنه به انشاءالله موږ تاسو په رایټینګ باندې کار کوو. نو په دغه 25 لیسنه چې 10 لیسنه مو تیار ویلي دي د 0 کلاس او 15 لیسنه دغه راځي، 25 لیسنه مکمل راځي. په دغه 25 لیسنو کې بیا چې تاسو سل په سله کې املا، د انګلیسي لوست او د انګلیسي رایټینګ کوم چې دی دا باید چې ضرور زده کړئ. که چېرته په دغه کې زده نه کړل په ټول عمر باندې نسي زده کولی، ځکه چې دومره په ډیټیل او دومره په دغه سره موږ تاسې درسونه مخته وړو نو انشاءالله څه مشکل به تاسو لپاره هم نه وي، ځکه چې یو شی چې زده کېږي نو باید چې زده یې کړئ. دغه شپږ انګلیسي کوم لغاتونه چې دي دا به تاسو په پښتو باندې ولیکئ چې کوم لغاتونه دي، کوم حروف دي او څنګه اوازونه ورکوي او بیرته په پښتو باندې څنګه لیکل کېږي. نو تاسو به په کمنټ کې ولیکئ او کولی شئ په ګروپ کې هم زموږ سره شیر کړئ او دا په پښتو باندې چې لیکلي دي دا به بیرته تاسو په انګلیش باندې ولیکئ. د هر لغت هر حرف او هر اواز ته به وګورئ، هماغسې په ترتیب باندې به ولیکئ او په ګروپ کې به زموږ سره شیر کړئ. نو دا ویډیو تر همدې ځای پورې وه. که مو چېرته ویډیو خوښه سوه نو د ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ او تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارم. ښه وخت، ښې شېبې. الله حافظ.